یوې باوري سرچینې یک ټلویزیون ته ویلي چې تېره ورځ په کابل کې د اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت پر اساس د هېواد په کچه پراخه او مهمه غونډه جوړه شوې چې د لوړپوړو مسؤلینو ترڅنګ ګڼ شمېر علماو کرامو، مشایخو او مجاهدینو ګډون پکې کړی و. یک ټلویزیون د یادې غونډې د یوه پرېکړه لیک کاپي هم ترلاسه کړې چې پکې پر 4 موضوعاتو خبرې شوې دي. هر څوک لرې و نږدې چې په دې نظام باندې تجاوز کوي، د افغانستان حریم نقض کوي، بیا هم په دې مسلمانانو باندې جهاد فرض ده، فرد به بیا دفاع کوي. څومره بهترینه لارښوونه ده د علماو. د دې اسلامي نظام مسؤلینو، مشرانو، رهبري دا عهد کړی دی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالېږي. د ټولو علماو د شیوخو همدا خبره ده چې د دې خبرې اطاعت په ټولو مسلمانانو باندې لازمي ده، او که څوک د افغانستان خاوره د نورو په ضرر کاروي، اسلامي امارت حق لري چې لاس یې ونیسي. د افغانستان حریم سپېڅلی دی. که هر چا زموږ د هېواد ملي حریم نقض کړ یا یې تجاوز وکړ، نو حتمي او لازمي به یې ځواب ورکړل شي. د خپل هېواد دفاع او ساتنه زموږ شرعي مسؤلیت او ملي وجیبه ده. سرچینه زیاتوي چې علماو په غونډه کې له اسلامي امارت هم غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت د رهبر د حکم پر بنسټ د هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پوځي فعالیت لپاره له هېواده بهر ولاړ شي. چې د اسلامي امارت رهبري هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړې چې هغه دې په نورو هېوادو کې نظامي فعالیتونه ترسره کړي. لہذا که څوک د دې سرغړونه کوي، هر افغان چې د دې سرغړونه کوي، علما وایي چې اسلامي امارت حق لري چې په اړه اجراات وکړي. پر نورو هېوادونو هیڅ ډول تیری نه کوو. د افغانستان هیڅ نظامي او غیر نظامي وګړي ته به اجازه ورنه کړل شي چې پر نورو هېوادونو تیری یا د تجاوز هڅه وکړي. سرچینو یک ټلویزیون ته تایید کړی چې د هېواد د علماو او مشایخو پراخې غونډې د افغانستان د حریم د نقض په غبرګون کې پرېکړه کړې چې له حقونو، ارزښتونو او شرعي نظام څخه دفاع فرض عین دی او د هر ډول تیری پر وړاندې مقاومت مقدس جهاد ګڼل کیږي. این نشست هم به خاطر از اینکه تنش‌هایی که بین افغانستان و پاکستان به شکل روزافزون افزوده شده بود، یک نوع اشاره بود که ما بالاخره از خاک خود علیه هیچ کشور نمیمانیم که افراد ما در وجود دخالت داشته باشه و ما خاک خود علیه دیگر کشورها استفاده بکنیم. که این موضوعگیری امارت اسلامی در حالت فعلی یک امر حتمی بود. سرچینه زیاتوي چې د غونډې ټولو علماو کرامو، مشایخو، مسؤلینو او مجاهدینو د اسلامي امارت د مشرتابه له دغو سپارښتنو سره بشپړ هوکړه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د هر ډول تیری یا تعرض پر مهال به یا د پرېکړې عملي او لازم ګامونه به پورته کوي.